درنو معززو په دین مینو مؤمنانو، زموږ د نن ورځې د حدیث موضوع ده د صلات تسبیح بیان. سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما مبارک د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هغه و سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه مبارک ته وویله، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه اکا دی، او ابن عباس چې اصلي نوم دی عبدالله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې زما و پلار ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات تسبیح المنظر وشوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم و سیدنا عباس رضی الله عنه مبارک ته وایي که ته چیرې څلور رکعات لمونځ وکړې او په هر رکعت کې الحمدلله او سورت چې ووایې د دې څخه فارغه سې، بیا 15 وارې دا کلمات ووایه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا 15 وارې ووایه. د دې څخه چې فارغه سې بیا په رکوع کې 10 وارې دا کلمات ووایه. بیا چې د رکوع سره راپورته سې او سر راپورته کې په قیامه کې په ولاړه کې بیا 10 وارې ووایه. بیا چې سجدې ته ولاړ سې په سجده کې بیا 10 وارې ووایه، او د سجدې څخه راپورته سې چې د دوو سجدو په مابینځ کې ناسته ده په هغه کې بیا 10 وارې ووایه. بیا و دویمه سجدې ته ولاړ سې بیا 10 وارې ووایه. بیا د دویمه سجدې څخه چې راپورته سې دلته یو ساعتکی کښېنې او بیا 10 وارې ووایه. نو په هر رکعت کې به 15 وارې سي. ته چې کله دا لمونځ وکړې نو الله جل جلاله به په دې باندې تا ته 10 انعامه درکړي. الله جل جلاله به تا ته ستا اول او اخیر ګناهونه دواړه در معاف کړي. ستا له بخاني او تازه ګناهونه به دواړه در معاف کړي. ستا قصدي او په خطا کې چې کوم ګناهونه سوي دي دا به دواړه در معاف کړي، او ستا لوی او کوچني ګناهونه به دواړه الله در معاف کړي، او ستا پټ او ښکاره ګناهونه به دواړه الله جل جلاله در معاف کړي. یعنی دغه 10 انعام الله جل جلاله به تا ته پر دغه لمانځه باندې درکړي. د شریعت تلاري او د جنت تلاري درنو معززو دوستانو، د الله جل جلاله فضل او احسان او مهرباني چې کله پر انسان باندې راسي دا صرف یو بهانه غواړي. په دغه اسانه لمانځه باندې چې په هر رکعت کې 15 وارې دا کلمات ویل کیږي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا 15 وارې په هر رکعت کې ویل کیږي چې په 4 رکعاتو کې 300 وارې ویل کیږي. الله جل جلاله و انسان ته دون او عظیم انعام ورکي. 10 نعمتونه دي، 10 احسان دي، 10 فضل او 10 رحمت د الله جل جلاله پر دې انسان باندې کیږي. اول او اخیر ګناهونه دا 200، لمخانی او لمخانی او تازه ګناهونه دا 400، قصدن او عمدن ګناهونه دا 600، لوی او کشنی ګناهونه دا 800، پټ او ښکاره ګناهونه دا 10. دا 10 انعام الله رب العزت په دغه لمانځه باندې سړی ته ورکوي، او الله رب العزت سړی د ټولو ګناهو څخه خلاصوي. سیدنا عباس رضی الله عنه ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې که چیرې ستا دا هره ورځ په وس نه یې پوره، نو ته دا په هره جمعه کې وکړه، یعنې په هره هفته کې د هفتې په دغو کومو ورځو 2 ورځې چې دي په دې کې یو وارې وکړه. که دې چیرې بیا هم دا په وس نه یې پوره بیا په هره میاشت کې وکړه، او که دې چیرې دا هم په وس نه یې پوره بیا یې په کال کې یو وارې کوه، او که دې چیرې دا هم بیا په وس نه یې پوره نو په عمر کې دا یو وارې کوه. سیدنا عباس رضی الله عنه ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله اول ور د لمونځ ورشي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه تا ته یو تحفه نه کم در، ستا سره یو احسان نه وکم، ستا سره محبت نه وکم. د دغو کلماتو څخه موږ ته دا معلومیږي چې د دغه لمانځه څونه او لوی او عظیم برکت دی چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امت باندې دا احسان کړی دی، او دا فضل ور باندې کړی دی، او دا مهرباني ور باندې کړی ده چې په 4 رکعاتو لمانځه باندې د صلات تسبیح الله رب العزت د سړي ټوله ګناهونه معافوي، که هغه لوی وي او که کوچني، که هغه پټ وي که ښکاره، که هغه د مخه سوي که تازه سوي. دا ټوله ګناهونه
الله جل جلاله انسان ته په دغه لمانځه باندې ورماپوي. د حدیث روایت ابو داود کړی دی. د حدیث نمبر دی 1209، د صفحې نمبر یې دی 1319. محترمو دوستانو، د صلات تسبیح یو طریقه دا و چې تیره سوله. یو د صلات تسبیح هغه طریقه ده چې هغه زموږ د مذهب سره مطابق ده. هغه سیدنا ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی ده. دغه حدیث شریف توری دی: حدثنا ابو وهب قال سألت عبد الله ابن مبارك عن الصلاة التي يسبح فيها قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وصورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع. دا به هغه طریقه ده چې زموږ د مذهب سره مطابق ده. اسانه طریقه یې دا رقم ده چې کله سړی د صلات تسبیح د 4 رکعاتو نیت وتړي او دا ووایي چې 4 رکعات لمونځ کوم صلات تسبیح او الله اکبر ووایي، بیا به دغه سړی سبحانك اللهم ووایي. د سبحان در ویلو وروسته به 15 وارې دا کلمات ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د سبحان وروسته چې 15 وارې دا وویل، بیا به اعوذ بالله او بسم الله او فاتحه یعنی الحمدلله شریف او سورت ووایي. در دې وروسته به بیا 10 وارې دا کلمات ووایي، بیا به 10 وارې په رکوع کې ووایي، 10 وارې به د رکوع چې راپورته سي ووایي، او 10 وارې به په یوه سجده کې ووایي. بیا به د 2 سجدو په مابینځ کې چې کومه ناسته د 10 وارې به بیا دا کلمات ووایي، بیا به په دویمه سجده کې 10 وارې دا کلمات ووایي. دغه طریقې او د هغې طریقې فرق دا دی چې در دویمې سجدې وروسته دلته ناسته نسته. په هر رکعت کې 15 وارې ویل کیږي. ترتیب بیا یې وارې بیانوم چې کله سړی د لمانځه نیت وکړي، سبحانه یې وویله، در هغه وروسته به 15 وارې دا کلمات ووایي، بیا به اعوذ بالله او بسم الله او الحمدلله او سورت ووایي، بیا به 10 وارې د رکوع څخه د مخه دا کلمات ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا توري دي. په هر رکعت کې 15 وارې کیږي او په 4 رکعاتو کې دا 300 وارې کیږي. محترمو دوستانو، د دغه لمانځه برکات او فضیلت له مخه تیر سو. زموږ د مذهب مشهوره کتاب رد محتار هغه په اول جلد کې صفحه 508 تبع د مکتبه مجدیه دا دواړه روایتونه راخستې دي. خدای ورسته لیکي: فالذي ينبغي فعل هذه مرة وهذه مرة. هغه څوک چې دغه صلات تسبیح لمونځ کوي، یو وارې دی پر یوه طریقه باندې وکړي، یو وخت دی په یوه طریقه باندې کوي، بل وخت بیا پر بله طریقه، نو به پر دواړو احادیثو باندې عمل راسي. محترمو دوستانو، الله جل جلاله دې موږ ته دغه عظیم لمونځ او دغه د برکت لمونځ را نصیب کړي چې الله جل جلاله زموږ او ستاسې اول او اخیر لوی او کشنی، لمخنی او تازه ګناهونه، ښکاره او پټ ګناهونه ټول الله جل جلاله پر دې باندې راماب کړي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې دغه لمونځ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وخپل اکات ورښولی دی او د محبت اظهار ورسره کړی دی، الله دې موږ ته را نصیب کړي. محترمو دوستانو، که چیرې د یو چا څخه په رکوع کې تسبیحات پاته سولې، نو هغه کولی شي چې هغه تسبیحات د هغه رکعته په سجده کې پوره کړي، یا د یوې سجدې د کمې وویلې په دویمه سجده کې هغه تسبیحات پوره کولی شي. او که چیرې په دغه لمانځه کې په چا باندې سجده سهو واوښتله، سجده سهو ورباندې لازمه سوه، د سجده سهوی چې کمې 2 سجدې دي او ناسته ده، په هغه کې بیا دغه تسبیحات ویل نسته. او محترمو دوستانو، د دغه لمانځه کول هر وخت انسان کولی شي، د ورځې هم کولی شي او د شپې هم کولی شي. او دا رقم هم سړی کولی شي چې په ورځ کې 100 وارې دا صلات تسبیح وکړي، او دا هم سړی کولی شي چې دغه لمونځ وکړي او د دغه لمانځه ثواب د خپل مور او پلار
که هغه ژوندي وي که وفات سوي هغو ته ور وبخښي یا یو نورو قریبانو ته ور وبخښي. محترمو دوستانو، الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته دغه عظیم او لوی لمونځ او د برکت لمونځ را نصیب کړي او الله جل جلاله دې د دغه عظیم لمانځه څخه نه بې برخې کړي. کوم حدیث شریف چې د سیدنا عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه مبارک و، د هغه حدیث شریف لمبر دی 481، د صفحې لمبر یې دی 1691 او هغه حدیث شریف ترمذی راخستی دی. نورم په الله باندې سپارم، الله جل جلاله زموږ سره د دنیا او د آخرت سعادت په نصیب کا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.